بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو. هیله منده یم چې تاسو ټول روغ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د نباتاتو په اړه ووایو چې څه رقم خپله خواړه برابروي. ګرانو زده کوونکو، موږ وایو چې د فوټوسنټیز په واسطه نباتات خپله خواړه د فوټوسنټیز په واسطه برابروي چې خپله تولید کوونکي دي او انسانان او حیوانات څه دي؟ مصرف کوونکي. نو ګرانو زده کوونکو، او بل موږ وایو چې د سرو ډولونه چې په دوه برخو ویشل شوي وو، یو عضوي او بل غیر عضوي. نو نن چې هغه موضوع موږ غواړو د هغه په اړه بحث وکړو، هغه ده د غیر عضوي کیمیاوي سرو ډولونه چې په 31 لوست او په شپږ پاڼه کې وو. نو ګرانو زده کوونکو، نن موږ د سرې په اړه وایو چې د هغه ډولونه څه دي. ګرانو زده کوونکو، په غیر عضوي سرې کې مختلف مثلا مالګې شامل دي، مثلا نایتروتونه شامل دي، بل مثلا فاسفیتونه شامل دي، امونیم فاسفیت او نور شامل دي. ګرانو زده کوونکو، نو کله چې موږ دا محصولات په ځمکه کې اچوو، نو نباتات هماغه اړتیا وړ عناصر چې په هغه کې شامل دي چې درې دانې ډیره مهمه ده، مثلا فاسفورس، نایتروجن او بل څه وو ګرانو زده کوونکو؟ بل پوتاشیم. یعنی د هماغو نه ګټه اخلي د دې لپاره چې په ښه توګه موږ ته بیرته هماغه نتیجه یا محصول راکړي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وو چې ډیر عناصر دي چې د نباتاتو لپاره ګټور دي. نو په دې کې درې دانې چې ډیر مهم ده او د هغوی د مالګو نه انسانان په ځمکه کې د هغوی د منرالونو نه استفاده کوي. د سرو په حیث کې موږ یعنی هغوی پیژنو. نو هغه کوم دي ګرانو زده کوونکو؟ هغوی درې دانې دي چې ډیره مروج ده او د نباتاتو لپاره موږ د هغوی نه ګټه اخلو، چې یو د فاسفورس لرونکي سرې، بل د پوتاشیم لرونکي سرې او بل د نایتروجن لرونکي سرې. ګرانو زده کوونکو، فاسفورس خو پوهیږئ په نباتاتو کې د هغوی د پاڼو او د ساقو د نمو لپاره ډیره ګټور ده. د څه لپاره؟ د هغوی د هماغه ډنډر یا ساقه او د پاڼو د غټېدو د وده لپاره ډیره ګټور ده. بل ګرانو زده کوونکو، هغوی د هماغه د میوو د جوړښت هماغه پروسې ته چټکتیا ورکوي. یعنی د دې په واسطه یو نبات په ښه توګه میوه، یعنی د هغوی میوه غټیږي او په سمه توګه هغوی محصول موږ ته راکوي. بل ګرانو زده کوونکو، په دې کې هماغه عناصر چې موږ ویل درې دانې، هغوی موږ په مستقیم ډول په ځمکه کې اچولی نشو. نو د هغوی هماغه مالګې یا هماغه منرالونه موږ پکې اچوو، بیا هماغه عنصرونه چې پکې شامل دي، اساسي عنصرونه، د هغوی نه بیا هماغه ځمکه یا نباتات د هغوی نه ګټه اخلي او هغوی خپله دنده ترسره کوي. نو په فاسفورس لرونکي سرې چې د نبات د غټېدو لپاره د هغه د پاڼو د ساقو او بل میوه د هغوی جوړښت ته چټکتیا راکوي، نو په هغوی کې یو امونیم مونو هایدروجن فاسفیت د ګرانو زده کوونکو وګورئ فاسفورس لرونکي. نو فاسفورس دلته ډیره مهمه ده، په دې کې هم فاسفورس شامل ده او په دې کې هم فاسفورس شامل ده او په دې کې هم فاسفورس. نو په دې کې امونیم مونو هایدروجن فاسفیت چې دوه امونیم موږ لرو، یو هایدروجن او بل فاسفیت. نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ امونیم مونو هایدروجن فاسفیت. بل مثال ترای امونیم فاسفیت، درې امونیم موږ لرو او بل فاسفیت لرو. نو دا هم په ځمکه کې اچوو ترڅو چې که دا واچوو یا دا په ځمکه کې، نو هغه د نباتاتو لپاره ګټور دي. بل مثال سوپر فاسفیتونه دي ګرانو زده کوونکو، دا چې دا د سرو مخلوطونه دي چې د نباتاتو لپاره ګټور دي. بل پوتاشیم لرونکي سرې، یعنی په دې کې کوم عنصر ډیره مهمه ده؟ پوتاشیم ډیره مهمه ده. ګرانو زده کوونکو، دا چې دا د مثلا د امینو اسید، د پروتین، بل د قند جوړولو لپاره، یعنی د نباتاتو لپاره ډیره مهمه ده. د دې په واسطه هغوی هماغه مثلا قند جوړوي، امینو اسید جوړوي، بل مثلا کتان او پنبې د رشتو د زیاتوالي لامل ګرځي. بل ګرانو زده کوونکو، دا د نباتاتو لپاره د دې لپاره هم ګټور ده چې هغوی د مریضي نه یا د مرضونو نه ساتي. یا هم ځینې وخت که موږ په ځمکه کې د نایتروجن لرونکي سرې واچوو، نو که زیاته شي، نو هغه بده اغیزه چې په نباتاتو کې لري هغه هم له منځه وړي او مخنیوی کوي. نو په دې کې مثالونه ګرانو زده کوونکو، یو سیلوناید ده چې پوتاشیم کلوراید او سودیم کلوراید
او بل کرنالایت ده چې پوتاشیم کلوراید، مګنیزیم کلوراید او اوبه شامل دي. مونږ ویل ګرانو زده کوونکو همیشه د ترکیبي په شکل یا د مالګې په شکل په ځمکه کې اچوو. یوازې سیلوناید ده چې مونږ کولی شو د دې پوډر په مستقیم ډول هم په ځمکه کې واچوو. بل ګرانو زده کوونکو بل نایتروجن لرونکي سرې دي. نایتروجن چې ده د نباتاتو د هغوی د پاڼې او د تنې د وده او د غټېدو لپاره ډیره مرسته کوي هغوی ته. نو په دې کې مثالونه یو یوریا ده او بل امونیا. یوریا چې تاسو ګورئ د هغه فورمول داسې ده او بل امونیا چې NH3 ده. کله چې موږ په ځمکه کې واچوو نو هماغه په دې کې نایتروجن ډیره مهمه ده. نو نباتات د نایتروجن نه ګټه اخلي او هماغه د هغوی وظیفه چې هر څه ده خپله دنده ترسره کوي دا عنصرونه. نو ګرانو زده کوونکو دا درې مختلف یا ډیره مشهور یا مروج سرې چې د حقین یعنی هماغه بزګران د دې نه استفاده کوي تر څو چې ښه محصول د ځمکې نه واخلي. هیله یم چې دا نوی درس زده شوي وي. ګرانو زده کوونکو تاسو د دې لپاره چې ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که کوم انتقاد پیشنهاد لري تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. که غواړئ د کتاب PDF یا صاف ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجوده ده، هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بله جلسې چې یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضریږم. تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.